بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو ګرانو زده کوونکو. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسئ او راځو د نن ورځې لوست ته چې زموږ د نن ورځې لوست البته پاڼه یا صفحه 10 او 50 تر 1 صفحې پورې. راځم د نن ورځې د لوست موضوع ته چې نن زموږ د نن ورځې د لوست موضوع کلمه، نوم او د نوم ډولونه دي چې 14م لوست دی. په لومړي سر کې راځم تاسو ته په لنډه توګه دا وایم چې زموږ د نن ورځې د لوست هدف څه دی. تاسو د نن ورځې د لوست کې البته کلمه وپېژنئ، په تعریف یې پوه کړئ ځان، او همدارنګه نوم وپېژنئ او د نوم ډولونه وپېژنئ او د هر یوه په تعریف باندې وپوهیږئ. همدارنګه د ګرامر له لارې د ژبې سم زده کول زموږ د نن ورځې د لوست هدف یا هم موضوع ده. راځم خپل اصلي موضوع ته چې هغه نوم او د نوم ډولونه دي. خو په لومړي سر کې غواړم تاسو ته کلمه تعریف کړم. کلمه هغه لفظ چې د یوې معنا د افادې لپاره له خولې راوځي کلمه نومیږي. هغه کلمې چې وینا جوړوي د وینا اجزا یعنی توکي ورته ویل کیږي او دې توکو ته د کلمې ډولونه هم ویل کیږي. په پښتو کې نوم، ضمیر، صفت، فعل او قید ته خپلواک کې کلمې وایي. راځم البته د نن ورځې د لوست اصلي موضوع ته چې هغه نوم او ډولونه دي. نوم هغه کلمه ده چې یو څوک، یو ځای یا یو شی ونوموي، لکه احمد، زرغونه، ایمل او تیږه. نوم د معنا له مخې 6 ډولونه لري، یعنی 6 قسمه دی. خاص نوم چې یو ټاکلی شخص یا ځای ونوموي، لکه ننګرهار، احمد شاه بابا. عام نوم هغه دی چې یو ټاکلی شخص یا څیز باندې دلالت نه کوي، بلکې د هغې ډلې ټول غړي څرګندوي، لکه هیواد، هلک، څاروي، ښځه او همداسې نور. ذات نوم هغه دی چې زموږ په حواسو حس کیدی شي او بهرنی وجود ولري، لکه مالوچ، څا، اوبه او اوسپنه. راځم د نوم البته نور ډولونو ته. معنا نوم. د معنا نوم هغه نوم دی چې بهرنی وجود ونه لري او د ذات نوم سرچپه یو غیر محسوس شی دی، لکه روغتیا، هیله، ننګ او همداسې نور. د جنس نوم هغه شی چې نشمیرل کیږي یا په لږو او ډیرو یو شان دلالت کوي، لکه سره زر، اوبه، غنم. او جمع نوم هم کله یو نوم په څرګنده د لفظ له مخې یو مفرد نوم وي، نو په معنا کې یوه ډله یا ټولې نوموي، لکه ټولنه، ولس، رمه او همداسې نور. ګرانو زده کوونکو، دا د نوم ډولونه وو د معنا له مخې. اوس باید تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې نوم د شمیر له مخې په 2 ډوله دی، مفرد نوم او جمع نوم. ګرانو زده کوونکو، دلته زموږ په نن ورځ کې ځینې مهم لغات دي چې ما تاسو ته دلته په سلاید کې راوړي دي. مالوچ پختې ته وایي، څا چا، اوسپنه آهن، هیله آرزو، غنم گندم، څاروي حیوانات، پت عزت. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو، یو فرانسوي عالم دی چې وایي مطالعه انسان بشپړوي. خدای دې وکړي چې تاسو د نن ورځې لوست په سمه توګه زده کړی اوسیږي او تاسو د پاملرنې څخه ډیره زیاته مننه. په خیر اوسئ. وخت مو په خیر.